رسول الله د سنت اتباع دی وکړه نو هغه نه ختمېدونکي جون بستا خسته شي او هغه جون راتلل او حساب کتاب داسې یقیني دي لکه انسان ته چې نشي والله شته کړي دغه سي چې د قبر کې د مړ کې خوځلې شي زره زره شي الله وی دوباره به زه دې را جوړوم او حساب د پاره یوم الحشر ته پیر وړاندې کوم نو څنګه چې دا ته نشو شته کړي دغه رنګ قیامت کې به الله دا ټول مړي ودري او حساب وکړي دوباره ژوندون حق دی بیا صورت کې د ابرار او نیکانو خلکو بدلې ذکر کړي او د جنت انعامات ذکر شو د دې 22 آیات پورې دغه جنت د نعمتونو تذکرې وي مختلف انعامات د جنت تاسو اوریدل اوس د دې 23 آیات نه انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا د دې آیت کریمه نه دا ترغیب ال القرآن دی د دې یو ربط دا دی د مخی آیاتونو سره چې مخی ګوره د جنت د نعمتونو تذکره وشو تاسو اوریدل جنت کې خیسته انعامات دي او خیسته آرامونه دي سکونونه دي د چاندې لوخي وي د شیشې پرنګ پلک بو خسپین وي میوي دي سچ د زړه غواړي تا ته پیش کیږي خیسته کپڑے وي د ریخمو دا سندوس او د استبرق دا ټول تاسو تفصیل وي نو سوی دا نعمتونه په سبانه ملاويږي نو انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا قرآن چوي په دې ځان پوي کې په دې عملو کې نو الته جنت کې دا نعمتونه ستا منتظر دي یو ربط داش دویم ربط دا دی چې مخی احوال د قیامت ذکر شو قیامت یقیني دی الله وی څنګه به چې ته نشته کړي د قرنګ د قیامت هم یقیني دی تاسو وګورئ د حساب روز با قایمیږي او د الله د عدل عدالت بلګي اوس په دې باندې یقین به کله ستا پخېږي نو انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا کله چې ته قرآن وې په دې ځان پوي کې په معنا او مقصد ته پوي شوي نو ستا به دا یقین مضبوط شي په یوم آخرت باندې نو دا بل ربط شخه وګورئ الله فرمایي انا نحن الله وی بشک مونږ چې نزلنا عليك القرآن مونږ نازل کړی دی پتا باندې قرآن پیغمبره تنزیلا په لګ لګ را لګلو سره قرآن کریم مونږ را لګلې دی خو په لګ لګ نازلولو سره کله وحی بلګ رااله بیا به بل وحی رااله کله به یو صورت نازل شو دا 27 سال عرصه کې الله په نبی علیہ السلام د قرآن دا وحی مکمل کړه نو دا ولی لګ لګ براته دا ځکه چې بیان او پوهه آسان شي لکه مونږ روزانه درس کوو روزانه 15 شپږ آیاتونه رکو وایو نو تاسو هغه ورځ کې خپ په اسانه باندې یادولې شي اوس کو زیو سی پاره یا 2-3 ورځو کې قرآن ختم تاسو ته بعد سمجھ کې نه راځي نو دې د وجه نه لګ لګ نازلولو کې دا حکمت چې آسان شي د بیان او پوهه هم آسان شي ځکه الله لګ لګ وحی را لګلا او لګ لګ بیان سراسر په سړی باندې کیږي صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین فرمایي حدیث کې راځي اغه وی تعلمنا القرآن والعمل جميعا مونږ قرآن کریم ازدک او عمل هم وسره کو کم آیات چې بموي پاغه بم عمل شروع کو نو ګره علم د قرآن او عمل د قرآن دا بم دک سلګ لګ کو او یادو بم او روایت کې راځي لس آیاتونه به مونږ وي او وسره بم عمل هم کو همدغه څنګه چې مونږ دا درس کو کله لس آیاتونه کله رکو داسې وایو نو انا نحن نزلنا عليك القرآن بشک الله وی مونږ نازل کړی پتا باندې دا قرآن تنزیلا په لګ لګ را لګلو سره او تنزیلا کې دا معنا مفسرینو کړی دا چې لګ لګ تاسو باندې په مختلف صورتونو کې د نخي او احوال د قیامت بیانو د قیامت احوال په مختلف صورتونو کې په مختلف اندازونو سره راغلي دي ولی چې تاسو هغه یقین بار بار پخی یو خبره چې چاته بار بار کې نو اخر هغه تاسبره شي پخشي دغه سي تنزیلا د قرآن کې د قیامت باره کې چې کوم آیاتونه دي نو هر صورت کې الله دا سي خواره کړی دي
نو کله یو کې تذکرہ کله بل کې چې تا ته پاخي شو یاد شي. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. آیات کې اوس تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته او هر داعی له تسلی ورکړي چې ګوره قرآن کریم اهمیت خو دې واورېده. الله وی دا زما کتاب دې مونږ را لېږلی، د مخلوق کتاب نه دی، د غلطۍ هم پکې څه گنجایش نشته. نو اوس وایي د دې بیان ګوره آسان کار نه دی، د استقامت غواړي. دا حق خبره چې کله ته بیانې نو په لاره کې شل زر تکلیفونه راځي، مخالفین راځي، منکرین راځي، پتا به اعتراضونه راځي. څنګه چې نبی علیہ السلام باندې وحی شروع شو نو سخت مشکلاتو په اولنی دور کې، نو دې د وجه نام ته به دا ټول تکلیفونه برداشت کړې او تسلی ورکړي چې صبر وکړې او استقامت به اختیار ہے. او دارنګ په دې لار کې منافقان مداهنین او داسې منکر خلک راځي نو دای خبره به نه مني. مداهن بتا ته وي مړه لږ گزاره کوه، حق خبره به ته کې تا به دا حق نه منې کوي ولی او چې یار دی خو زمام کار خرابوي، ځکه حق وینا په هر چا بده لګي. اوس یو رشوت خور دی حرام کوي او ته ورته وایې لکه تر حرام مه کوه دا بد کار دی. قرآن کې الله حرام دا رشوت او سود حرام ګرځولی دی، او سود خور رشوت خور باندې دا خبره بده لګي چې دا تا ولې وکړه. نو دغسې دې لار کې مخالفتونه به راځي، خلک به ستا خلاف ودرېږي. نو نبی علیہ السلام ته وایي تسلی ساته، زړه غټ ساته. صبر نه مراد استقامت ته چې کلک شه په دې خبره، خوا که هر څوک مخې له راځي پروا یې مه کوه. نو دا آداب د دعوت هم دې ځای نه ښیي. وګورئ فاصبر، بس صبر کوه، لحکم ربک فیصلې د رب خپل ته، ولا تطع او خبره مه منه، منهم په دوی کې آثما د ګناهګار او کفورن یا دا کفر کوونکی منکر. صبر کوا او دا آثم او د کفور خبره مه منه. آثمن دغه منافق چې ګناهګار دی او لګیا دی مداهن دی، خپلم بیان د حق نه کوي او تام منی کوي، دا غټ ګناهګار دی. کفور چې بالکل نه مني، دلته د او په معنا دا وو دی، یې معنا دا سره خبره مه منه په دوی کې دا ګناهګار او کفورا، دا او دا غنا شکری کوونکی یا غ کفر کوونکی د خبره بالکل هم نه مني. دی بتا منی کوي د دې خبره، دا لار کې به ته رکاوټونه پیدا کوي، خود ته به دا رکاوټونه عبور کې نو علی با د الله دین صحیح بیان کی. دانا دای چې کله په دې اصول نه پوي، قرآن یې نه ویلې، د پیغمبر حالات یې نه ویلې، نو بعض اوقات هغه ویریږي، لږ په لار کې رکاوټ راشي نو دی بس منع کی، دی وایي یاره بس دا خو ډېر ګرانه لار ده، زه خو د دې سړی نه یم. یا پې څوک سرې سترګې راوباسي هلکه دا خبرې به نه کې، نو هغسې ویریږي. نو دا د داسې خلکو کار نه دی، دا د بهادرو خلکو کار دی. قرآن بهادري سړي د ښیي چې کلک شه او د الله دین صفا بیانوه. نبی علیہ السلام وی کنا چې ګورم د حق په لاره کې هر قسم تکلیف برازي. پیغمبر لراغي صحابي چې ته موږ له دعا ولې نه غواړې، خباب بن ارت رضی الله عنه، دا کافر دا مشرکان په موږ ډېر تکلیفونه تیری، دا توحید عقیده موږ اپناو کړې ده، پیغمبر ستا ملګرتیا م اختیار کړې ده، دوی راځي او په موږ باندې قسم قسم اذیتونه موږ له راکوي. نبی علیہ السلام راوچت شو ورته وی اے خباب تا بس تکلیفونه برداشت کړي، ستانه مخ کې په خوانی امتونو کې خلق بو هغه به ردی نامې نامې په خاورو کې خخ کړل، عرب روړه او دا سر به ول په مزد وک، نیمه یې سبا دی خو پرې وته، نیمه په دی خو پرې وته، خو دین او حق هغه پرې نه خو شهید بشو. دغه رنګ داسې خلق چې د حق په پاداش کې د اوسپنې ګومنځې به راوړلی شوې او د اوسپنو په ګومنځو د دوی نه به دا غوښې داسې راوشو کولی شوې، هغه به هغې برداشت کړي خو حق مسلې پرې نه خوا. خباب بن ارت حالان کې هغه صحابي دی چې ورځ عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي تا د دین اسلام د پاره څه قربانۍ ورکړي دي، دی ورته وایي ای امیر المؤمنین څه به یو یادوم درته،
بزما دا شا لگا وګوره دا شا چې ولو کتا نو د خباب بن ارت رضی الله عنه په شا کې غټ غټ کند وي داسې کنداغونه کند وي پکې او ورته دا ولې ودا چې کله ما اسلام قبول ک د نبی علی السلام ملګرتیا می اختیار کړه نو زه یو کافر مشرک سره غلام مزدور ما او هغه لوارو اوس په نوکار به کو چې کله هغه ما خبر شو نو مال به دا اذیت را کو زما په دې شابه ګرم اوس پنه کې خو او په خېټه بر الله غټه غټه کې خو نو لاندې به ګرم اوس پنه و د پاسه بغټه غټه پسینه لای خوا نو هغه اوس پنه به ویلی کېده زما جسم به ویلی کو زما ملا کې کند جوړې شوې خو ما د الله دین پرې خنه دي نو د نبی علیہ السلام وي تاسو سکړي یعنی ستاره مخ کې خلکو خو د ځان پروام نه ده کړي نو دې د وجنه د لار آسان نه ده فصبر صبر بکې کلکشه لحکم ربک فیصله د خپل رب ته ولا تطع منهم آثما او کفورا خبر ممنه په دوی کې د ګناګار او د کفر کوونکی او اذكر اسم ربک بکرة واصیلا دا داور توحید ذکر کوي دا توحید مسله دا به بیانې او سارو ماخام به بیانې ځکه الله انسان پیدا کړی دی د پاره دی چې د الله معرفت او پیجنې د خپل رب او پیجنې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورہ زاریات کې الله فرمایي مونږ نه دی پیدا کړی د انسانان پیران مگر د خپل عبادت او توحید د پاره دغه مسله به سارو ماخام زوته د ذکر بکې ښا واذكر اسم ربک یاد و نوم د خپل رب دی بکرة واصیلا سبای او بیګای ومن الليل او د شپې نم فسجد له بسجده کو الله تا وسبحوا او تسبیح وای د الله لیلا طویلا دا شپې وګدي سبای بیګای الله یادوا دیک یو تفسیر مفسرین دا کوي چې مراد توحید د الله نوم یادول یعنی د الله توحید بیانوا چې الله حاجت روا مشکل کشا دی الله سره څوک نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په کارونو کې شریک شته الله یکتا ذات دی واذكر اسم ربک دا مطلب دی او یات مراد ذکر منظم ته مراد دی یادو نوم د خپل رب په مانځ کې یعنی موسیقینو د الله صفات دی الله سره هم کلامی ده کنه نو دا بکرة او اصیلا بکرتن سحر منز اصیلن ماسبخین او مازیګر منز مراد دی او من الليل کې ماخام او مسختن منز راغی د شپې دا 15 اړه وخت منځونو ته اشاره شو اشاره دي ته ودایله پکار دي چې دې به د 15 اړه وخت منځونو خیال ساتي استادان ته قران والا وي او منځونو کې کوتاهي کې کله سارو دي لیټ پاسه کله ماستر موس کې غفلت کې کله مسبخین موس کې غفلت کې دا څه بنه کې چې ته قران والا او ته چې الله ر دین خدمت وکم مان الله خیر خور کې نو 15 اړه وخت مونږ اهتمام وکې سار وختي بم پاسي اور زره ځوانانو ته حیران ما چې الله دې معافیو کی د شپې بلېټه پوری ویخي اول خدا ډېر بد عادت ته او بد صفت ته چې وسړی د شپې لیټه پوری ویخي پکار دا چې د شپې وختي ود کېږي نو سار به وختي مانځله په وخت پاسه ځکه خوب به مکملي نو داسې نوجوانان شته الله دې معافیو کی چې ټول شپه ویخي درې سلورو پوري او ظالمان دقه دعا چې کم ټیم او د منظره شې کې بودش نو بیا بسار خلیټ په غرمه باندې پاسي ته بسره دین کارو کی ته بس خدمت د دینو کی چې ته مو سار نشه کولی غټه سستی خو اول تا کې دادا تاسو ته پته د منافقت اول نخا شروع کیږي د سستیانه چې کله وسړی سست شي د کې د منافق نخا پیدا شي او سار مو چې نه کوي دا سستیا د وجنه نه کوي او دا علامه د منافق ده سار موس کې سره نوجوانان کوتاهي کوي وګوره جمع کې بنی صف نه برابرۍ کې په جمعاتونو کې حالان کې ځوان سړی په کار چې ته خو سترګې د شیطان دې دغه ورکو الله تورا پاسې دی چې ستا قران سره تعلق ته نو بیا خو په کار چې دا ستا مضبوط ایمانی ته کې خوب ډېر ګران دی خود مانځنه ګران نه دی راته موږ خود الله عبادت دی بلستان لدی کمل بدا سلت ورکه او پاسې با او زه خو هم چې ځوانان هر شپه تهجد کوي ځکه
چې ستاسو سینه کې زور دی کو خوب لکم مو کې پروا دی نی ځوانه کې سړی جوبن کی عبادت هم کول شي مزیدار ډیر هم کول شي وګت خیرت هم کول شي او تا د څه مشکل هم ني کوشش کوئ پاسه سار موز ل 15 واړه وخت موز اهتمام کوئ او فسجد له سجده کوا الله ته یعنی د الله د تموز کوا او وسبح ليلا طويلا تسبیح وای د الله د شپې وګدي تسبیح وای د الله غ شپه وګدا شپه یعنی مراد تهجد موز دی خام تهجد اهتمام کوا 15 واړه وخت موز سره سره د تهجد خصوصي اهتمام کوا دې سره د دعوت غټ تعلق ته چې کم مرګري د منځونو اهتمام کوي بیا د تهجد اهتمام کوي داغه په خبره کې اثري او هغه الله د دین کار مخلي دا صلاحو د ټولو نیکانو خلکو داب او طریقه ده چاغي به د شپې پاسېدل او الله ته بودرېدل ټول علما صلاحا دا خبره کوي یمونږ له چې الله دا څومره لوی مقام را کړی دا خلک هم دومره عزت کوي زمون خبرې ته دومره ډېر خلک کینی دا صرف د شپې په 2 رکعاتو چې شپه کې مونږ ودرېږو الله ته نو ځکه زمونږ دا دومره الله خیر خوري مونږ نه نور هیڅ کمال وی نشته اکثر علما او صلاحا دا ویلي دي نو د شپې تهجد تر ډېرو اوچتو خلکو کار دی بل څومره دینی تحریکونه چې کامیاب شوي دي او انقلاب راوسته دي نو د هغې د انقلاب او د کامیابۍ راز هم د تعلق مع الله دی چې الله سره مضبوط تعلق و د شپې پاسي لکه موږ قرآن خدمت کوو کار کوو نو دې سره محنت او دعوت هم د ورځې کې داسې درسونه دعوتونه خو د شپې به الله ته مدرېږي نو دې کار کې به برکت او دا کار به الله خوري نو مرګرو کوشش کوئ د شپې تهجد لپاسې خام ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا آیات کې زجر دی په محبت د دنیا باندې وګورم احوال د قیامت ذکر شو الله وی دې خلکو چې غفلت د دې قیامت او توحید او مانځنه اختیار کړي دي دغه وجه دنیا ده د خلکو دنیا باندې رسول لګولې دي او آخرت یې پرېخي دي او روسي او غټه سخت درنه ورځ را روانه ده هغه دی پرېخي ده د پته ورته لګي خو چې ورشي بیا خو ګوره ان هؤلاء بشکدا خلق يحبون العاجله دوی مینه کوي دنیا سره ويذرون پرېدي وراءهم رسل ځاننا یوما ثقيلا غروز درنا دنیا سره ډېره مینه ده د دې خلکو او آخرت پرېږدي وګوره یعنی پرېږدي څه هغه وروستو د ځان نه او درانه ورځ چې د هغې هیبت د هغې عذابونه ډېر درانه دي ثقلت فی السماوات والارض سورة اعراف 187 کې راځي د هغې دا علم او هیبت دروند دي په اسمانونو په دنیا باندې دومره سخته ورځ په تا را روانه ده اے غافل انسان ته په دنیا کې اخته د دنیا کار د پاره ته قران پرې دی د دنیا یو معمولی کار د پاره ته درس د قران پرې دی ډېر د افسوس خبره ده دارنګ د دین یو پروګرام دی او ته غفلت کې پاغي کې دنیا سره دومره مینه ده ان هؤلاء يحبون العاجله ور دې خلکو دنیا سره ډېر مینه شروع کړې ده او خپل ځان نه یو ډېر ثقيل او ورځ وروسته پرېښې ده د هغې غم ورسره نشته د دنیا داسې یو بد شی دی د دې دا مینه چې کله زړه ته کوشي چې ته بس دې پسې وخلې او د دې دا نمایش او نمود او دا رنګیني وګورې که نه نو تا نه به آخرت هېر کړي او دا داسې پنجر دی چې د یو پرې رونیوي بیا دې پرېږدي نه د د وجې نه علما صلحا صوفیای کرام نیکان خلق هغه د دنیا نه ډېر الرجی کی دنیا نه ځان بچ کی چې کم یو دنیاوی خبره مخې ته راشي زر هغه واړي اهمیت ولا نه ورکي زمون خلق خداسي چې غافل شي نو بس بیا سم غافل شي دنیا له اهمیت ورکي داغه پوجو باندې د دین کار ته پاتې
قرآن کار تی پاتی وګوره دا بنه کوي ځان مو سستی اخوا کوي دا الله رټنې په تور دا خبره کوي چې وګوره دنیا سره ډیره مینه ده او زماغه روز تیره ده قرآن تیر دی دین تیر دی ښا نحنو خلقناهم موږ دوی پیدا کړی دي وشددنا اسرهم او مضبوط کړی دي موږ دوی د جوړونو بندونه وإذا شئنا وکله چې موږ غواړو بدلنا بدل کې براولو امثالهم د دوی په شان تبدیل په بدلولو سره دا ګورخه الله څه خبره کوي الله وی پیدا کړی ما ساده ټول جوړونه بندونه ما مضبوط کړی دي انسان تما کلک کړی د بکاره چې ته زما د نعمت شکریا خو ادا کې کنه او په نعمتونو کې غټ نعمت قرآن دی کم سے کم د قرآن د خبره خو منه چې آخرت یقیني دی را روان دی نو تا نه خپل ارسی دي ځان تم نه ګوري چې دا پیدا کړی چایم او زما د لاس کې دا پاور او زور او پخپو کې دا چا چولې دی دا ډېر خلک نه پوهیږي دوی په دنیا کې مبتلای د دنیادار خلک وګوري دوی اکثر خپل موج مستیانو کی خو چې کله خپل اسمات شي کله اکسیډنټو کی د مر خلیل ورشي او کله داس یو حادثه وسره وشي بس بیا دوی وي او دا هم ته پته نه و چې دا جون خډیر بے وفا دی ته ډېرې پیسې وګټې ته ډېر رنگینو کې وخت تیر کې دا دومره بے وفا دنیا د الله ته بدل کیدل خیر به لاړ شي دار سره بدل ته پاتې شي ای سم نه بکار ناراضي داستا جوړه ستا ده کنه چې تمړ شي دا بستانی داستا کپڑے استا ګاډي او دا مې بنگلي دی او جیدادونه مې دي چې تمړ شي څوک دینو ممنالي چې داستا وو کړو هغه ستا ډایرک وارثانو دا منتقل شي کنه چې مړ شي سړی دا غار څخه ملکیت ختم شي پخپل ته ارزي څوکیدار دی او سورزو او دومره غرور دومره نشه چې د الله دین سره د بالکل شاکړې ده الله وی پیدا کړی مونږ یو استاد اډو کې مونږ مضبوط کړی دي او تنن زما د آخرت ورځ نه انکار کې قرآن نه ناراضي ځا الله وی کتنا شکر کې کنا زستا په بدل کې به نور راولو الله ګوري د الله دین موت ته محتاج نه دی الله وی کته سستی غفلت کې تبرکم نور براولم ابستان ډیر خي اب زماره دین خدمت کوي او دا دین یو ریالټی دی چې الله د دین خپل کار مخلص خلکو ته ورکي چې چا کې تړپ ختم شو الله ته دا خدمت واخلي ته د زړه بالکل نه لګي بیا تیرورو کټکی کټکی زړه بس ختم شي اخر لری شي نو دنیا ډېر سخت پنج دي شیطان چې رب سیو لګي دو دا غټ نعمت د قران دا بدن واخلي په کروڑونو نعمتونو روپو باندې زدا یو درس د قران نه ورکوم پارابونو کوماله سو دا ټوله دنیا مرا کوي او ما ته وی چې دی وخت راشه دا والو دا درس لګ پریدا زما به دا پریارټي وی چې درس د قران په هیڅ قیمت نه ورکو ځکه ما ته پته چې دا زما د اخروی ګټه دا او دا د دې جون فائدہ مې امداغه جون په دې دنیا او په دې مال دولت او شهرت زب سو کما تا قران زما په کار برازي قبر کې مو حشر کې دا ګوره چې ته پرې نه دی کارسد ته مخې دراشي په دې ماخام کې لته ورکلتا ستا ایمان والے مضبوطی دانا چې ځان نه تاسو جوړ کړي وساسي سګرته ویل کرازه او ته مسره خطا شي ته کمزور ایمان والے تر خپل ایمان اصلاح وکړه تخپل د درس ټایم پورا ک بیا چې چته زیزا کارځه کې ځان رو رسوا دا مکه و چیرې بس معمولی خبره باندې پرې دی الله وی تاسو به بدل کم نور براول مګوره وایدا شنا وخت چمغو غاړو بدلنا بدل کې براولو امثالهم د دې په شان تبدیلا په بدلې دو سره نور براول زما دین تاسو ته محتاج نه دی تاسو دې ته محتاج یې ځان نقصان وکي ښا الله وی زما نقصان نشي کولی ان هذه تذکرہ بیا ترغیب قران ته ورغی ښا ان هذه تذکرۃ بشکدا قران نصیحت ته فمن شاء بد چا چې خو یتخذ الی ربه سبیلا ودی نسی خپل رب تلار وګره دا الله تلار دا څومره خسته خبره وکړه قران د نصیحت کتاب دی تذکیر والا داونی سر رسید الله ډایرک په الله ته ورسی دا د الله طرف تلار دا ور قران والا برای راس الله سره
هم کلام دي الله سره برای راست تعلق تر ډایرک ته چا چې خوغي خپل رب ته لارو نیسی لار څه د قرآن وما تشاؤون او نشه غسته تاسو الا ان شاء الله مگر هغه چې الله غواړي هر څه د الله په مشیت باندې کیږي هر څه د الله په مشیت باندې هر شی روان دي خام د الله په قدرت او قبضه کې دي او داغه په توفیق باندې ټول کار کیږي په دې شکر وباسه چې الله قرآن سره تعلق جوړ کړی دی دام په مشیت د الله الله توفیق درکړي کدا توفیق د نواغستو ته بدلته نه بیا بل کسب الله راولي خام ان الله بشک الله کان علیم غپوی دی او حکیم حکمت والا ذات ته غدار چا پنیت باندې پويږي او حکیم ذات ته بعض اوقات مولت امر کوي سړی تا چې دې نه پويږي ز پوي بشي نو اخر ته غلطیاں نه کې خو اخر به بس الله با فیصله بیا راولېږي هغه ته انتظار مکوا يدخل من يشاء داخلي الله چالم چوغړي په رحمتي بخپل رحمت کې خپل رحمت کې الله چې سو خوښ شنو داخلي کې قرآن خدمت تی والی داغه آخرت د لپاره اعمال تی واخري د آخرت باندې یقین مضبوط کی اول ظالمین ظالمان چې دي اعد لهم تیار کړی دوی د پر عذاب علیم عذاب درناک او ظالمانو د پر عذاب علیم تیار کړی چې غي توحید نه مني قرآن او دارنګ آخرت باندې یقین نشته نو صورت کې دا اثبات د قیامت بالتمثيل چې انسان نشته مشته کړي دغه سي تاب قبر نمزر راپورته کوملتا څنګه چې دنیا کې تنوي راپورته میکړه پیدا میکړي الته هم تمات ودرېږي واخر دعوانا الحمدلله رب اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصرنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله ستا کلام دې سورې دهر پر ورسو دې د وینا دې ذکر حق اگر بمونی ادا کړې ډېر کمی کوتاهی وشوي یا الله کمی کوتاهی را ته معاف کړي د قرآن علم او په دې باندې د عمل توفیق راکړي یا الله موږ راجز ګناهګاران یو د دې نیک عمل په وسیله باندې زموږ ګناهونه معاف کړي قرآن او سنت سره دا رشتہ زموږ پخه کړي هر قسم شیطانی وساوس سنا د دنیا د محبت نه زموږ د زړه وباسي ستا کلام سره زموږ د امین یا الله حقیقي کړي او یا الله داسې خدمت د خپل کتاب را نواخلې چې دا وایو مرګ را لپاره حالت کې راشي زمونږ یا الله د ټول ژوند او ځواني دې د پاره وقف ته دا قبول او منظور کې خپل دربار کوي الله مونږ قبول کې د خدمت د پاره یا الله د هر قسم شیطانی انسی جنی وساوس نه مونږ بچو ساتي او یا الله هر آفت مونږ محفوظ مونږ زمونږ ملګری سونو ملګری چې موږ سره په دې کار کې معاونین دي خادمین دي علما طلبا دي معلمین دي ته ټول یا الله حفاظت فرمای علم مال حال عمر کې برکت واچي یا الله سو بیمارانی ټول بیماران له شفا ورکي جاسر ازله مرادونه دي الله ته پوره کړي صلی الله تعالی علیه و آله وسلم